مدارس د دین سپېڅلي ارګانونه دي نړۍ مشالونه دي نړۍ مدارسو له پیړیو دي روزلي ستر اشخاص شفه مینه او اخلاص تاسو وګورئ تاریخ د حضرت سعد ابن وقاص. د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا اروزګان ولایت ته د یو رسمي سفر پر مهال د یاد ولایت له والي، پوهنې رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو سره په کتنه کې د پوهنیز وضعیت لا ښه والي، د نویو مدارس او ښوونځیو جوړولو او یو لړ نورو مهمو ښوونیزو موضوعاتو په تړاو تفصیلي خبرې وکړې. همدارنګه د پوهنې وزارت سرپرست د اروزګان مرکز اړوند سیدال خان علي لیسې څخه لیدنه وکړه او د یادې لیسې مسؤلینو او ښوونکو ته یې په خطاب کې وویل، تاسو د هیواد د راتلونکي معماران یاست او هیله لرو ترڅو د خپل ځورېدلي ولس لپاره د خدمت یوه ښه نمونه وګرځئ. پوهنې وزارت د کابل ښار او ولایت ښوونځیو ته د 3000 سیټه میزونو او څوکیو د ویش پروګرام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیست. یادو مراسمو ته د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین الحاج مولوي سخا الله سعید وویل، د پوهنې وزارت رهبري د هیواد د ښوونې او روزنې د کیفیت د لوړولو لپاره شپه او ورځ خپلې هڅې جاري ساتلې دي. د پوهنې وزارت مالی او حسابداري رئیس مولوي صدرالدین سعد پکتیکا او پکتیا ولایتونو ته رسمي سفرونه وکړل. د یاد سفر څخه یې موخه د پوهنې ریاست مالي، اداري، ساختماني پروژو بیا کتنه، د ښځینه ښوونکو د کاري ساعتونو تنظیم، د ښوونکو د پور ورکولو صندوق رامنځته کول، د مدارسو د طلابو د خوراکي توکو لپاره د اعاشې چمتو کول، د لګښتونو او تدارکاتي چارو هر اړخیزه څارنه بلل شوې ده. د پوهنې وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو د رئیس مفتي محمد یوسف ساقي په مشرۍ یو پلاوی د یو لړ رسمي چارو ترسره کولو په موخه غور ولایت ته ورسېد. د یاد سفر موخې د ښوونکو د مسلکي پراختیایي پروګرامونو څخه څارنه، د ولایتونو په لرو پرتو کلیو او بانډو کې د ښوونکو د ګمارلو څرنګوالی ښودل شوی دی. د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد رئیس مولوي جمعه خان سروري سریپول، بغلان، فاریاب او سمنګان ولایتونو ته د خپلو رسمي سفرونو په ترڅ کې د یاد ولایتونو د پوهنې مسؤلینو، کارکوونکو او علما کرامو سره وکتل. د پوهنې وزارت د معلوماتو او احصایې رئیس الحاج مولوي بسم الله النعماني د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ښوونیزو مرکزونو د آمرینو لپاره په معیاري توګه د فورمو ډکولو، د ښوونکو، زده کوونکو او نورو اړینو څانګو د احصایې راټولولو په موخه 222 آمرینو او د ښوونځیو مدیرانو ته د مسلکي سیمینار پرانیسته وکړه. پوهنې وزارت په خوست ولایت کې د یوه خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د ارواښاد مولوي جلال الدین حقانی مدرسه او جومات چې د اشغال په لومړیو کې د اشغالګرو له لوري نړول شوي وو، د یاد خیریه بنسټ له لوري په 10 جریبه ځمکه کې د بیارغونې چارې پیل کړې. د پوهنې وزارت په کونړ او غزني ولایتونو کې د حداد فرهاد کلتوري مرکز او د علم دوسته خلکو په مالي ملاتړ د 3 میلیونه او 100,000 افغانیو په لګښت د لوټانو لومړني ښوونځي او د حضرت عمر فاروق مدرسې لپاره ودانۍ جوړې کړې. پوهنې وزارت په فراه، بدخشان او میدان وردګ ولایتونو کې له خپلې بودیجې او د یو لړ معارف دوسته هیوادوال په مالي ملاتړ د 3 میلیونه او 990,000 افغانیو په لګښت د 4 بابا ښوونځیو ودانۍ ترمیم او تر بیارغونې وروسته پرانیستلې. پوهنې وزارت د یو همکار بنسټ په مالي ملاتړ د شاوخوا 3 میلیونه او 814,000 افغانیو په لګښت د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د عادل سحاق لومړني ښوونځي رغنیزه پروژه بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارله. د پوهنې وزارت له لوري د بامیان ولایت په پوهنې ریاست کې ښوونکو ته د پورونو د ورکړې په موخه د ښوونکو د پورونو صندوق د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. او پوهنې وزارت د یو همکار بنسټ په مالي ملاتړ د میدان وردګ ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د ښوونکو د مسلکي پراختیا 93 تنه غړو لپاره د ښوونې او زده کړې د اغیزمنې ودې تر سرلیک لاندې 8 ورځنی سیمینار پرانیست.